بسم الله. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم نادیه خیال او یو ځل بیا د خپل نادیه خیال پروډکشن نه لایف تاسو ته راغلم. لایف به دې راغلم چې زموږ د ډرامې شوټینګ دی او دا موږ سره ټول اکټران هم راغلي، کیمرامین، ډایرکټر ټول موږ سره راغلي. جی تاسو خبرې وکړئ. دا یوه ډېره ښکلې ډرامه ده. د دې ډایرکټر چې کوم دی زموږ بلال صاحب دی. ولې چې بلال رایټر او ډایرکټر دواړه چې کوم دی بلال جان دی، کیمرامین زموږ ظاهر صاحب دی او نور ټیم خو زموږ تاسو ته ټوله ظاهره ښکاري. نادیه خیال دا ریما خیال ده، دقسې دا ستاسو غریب ورور فرید دلسوز دی پکې. دا یو ډېره بهترینه ډرامه ده. دا موږ خپل د مینهوالو د خوشحالو دپاره کوو، نو دا به تاسو ضرور هیډ کوئ او د نادیه خیال چینل به هم نه هېروئ. ولې چې دا چینل یې دې جوړ کړی نو صرف او صرف د پښتنو مسافرو دپاره یې جوړ کړی. دا به لایک کوئ، سبسکرایب کوئ به، مخکې به یې خپلو دوستانو سره شیر کوئ. فریده جی دا ګور سره دا یو سړی دی پرېښود د نوم درته نو موږ سره په دې لوکیشن باندې جمال ماما تاسو زه به دا وایم چې ټولو نه مخکې سلام کوم چې السلام علیکم. ملګرو اوس چل دی چې مونږ دا چې کوم دې وخت کې ډرامه شروع کړې، کوشش هم کړی دی چې اډیټیډمنټ وشي او په دې ډرامه کې دا هم کوشش دی چې ډرامې ډېرې چلي لګي چې دا یو مختلف ډرامه راشي او تاسو یې خوښ کړئ. نو زه خواست کوم چې تاسو د نادیه خیال چې کوم چینل دی هغه سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، ښکلي کومنټس هم پرې ورکړئ چې دوی تاسو دپاره ښکلي پروګرامونه د دې ډایرکټر چې دی بلال خان دی جي، او دا مونږ سره فرید چې کوم د دلسوز ورسره زمونږ بل رور دی، ټیلنټ دی، ښه ټیلنټډ هلک دی. نادیه خیال ده، ریما خیال ده او دا وګورئ چې دا زمونږ قطعي خبره دا ده چې زمونږ د ډرامه کې چې کوم دی نو موږ سره د افغانستان نه ډېر ښه اکټران موږ سره دي او هېڅ سره تعارف محتاجه نه دي، خو زمونږ د فرید د مخه زمونږ د مخه دوی موږ رالل او دې کې چې موږ سره کوم ډایرکټر دی او فرید د دې ډرامې پروډوسر دی. او تاسو مطلب دا یې ما ته دا ډرامه وګورئ، چکې کوي که نه چې دا یو بېل شانتې په سیسټم باندې جوړه ده. ته به څه وي؟ زه خو په اول قدم کې تاسو ټولو کتونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. الله دې وکړي چې راته روغ او جوړ وای. نن موږ دې فرید دپاره راغلي یو، دوی له یو شوټینګ دی. الله دې وکړي چې خیره سره په مخ لاړ شي. یو ډرامه ده او موږ ورله کار کوو. الله دې وکړي چې مخکې لاړ شي. ګورئ به یې تاسو. بلال صاحب د ډرامې لیکونکی هم ته او ډایرکټر هم ته د دې ډرامې څه نوم دی؟ ډرامې نوم دی لوز د بې وفا او بس نورې خبرې ورته دي وکړي. دا زموږ سینیر دي، دې مخکې مونږ خبرې نه شو کولی او بس دا ډېره ښه ډرامه ما ورسره خپل ځاني ډېره زیاته خواري کړې. نو تاسو وګورئ، انشاءالله تاسو به هم مزه کارونه به انشاءالله ډېر کوو. دا زموږ چې کوم دی د افغانستان نه ما خو کارونه ډېر زیات کړي. تاسو ته به پته وي څنګه چې پاکستان جهانګیر خان لري، زموږ افغانستان هم جهانګیر خان لري. دغسې دا ما د هغې ځینې سپیشل راغوښتی دی او د دې ایکټینګ به تاسو سره ایکسپوز کوو په دې چې دا زه به سپورټ کوئ. دا او مینوالو زموږ د ډرامې نوم دی ما سره دا لوز بې وفا کړی. دا به نادیه خیال پروډکشن به تاسو ګورئ او ډېر ښه ښه کمنټس به کوئ او ډېر ښه لایک کوئ. وسلام. مړه پېږه دوباره د دې ډایرکټر چې دی بلال خان دی جي، او دا مونږ سره فرید چې کوم د دلسوز ورسره زمونږ بل رور دی، ټیلنټ دی، ښه ټیلنټډ هلک دی. نادیه خیال ده، ریما خیال ده او دا وګورئ چې دا زمونږ ډېر سینیر کیمرامین کوشش ډېر کوي چې ښه نه ښه ډرامه جوړه شي. نو مونږ هم همدې دپاره په هر ساعت دوی له په یو ټلیفون حاضر یو. امید لرم چې تاسو به خوښوئ او خامخا یې سبسکرایب کړئ. ګورې هسې نه چې بیا سلام علیکم. د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې زمونږ په دې ډرامه کې د افغانستان ډېر ښه اکټران موږ له رالل